السلام علیکم دوستانو، امید کوم ټول به روغ جوړي. دې ویډیو کې موږ وایو څنګه کولی شو چې د یو ځای په اړه چانه پوښتنه وکړو. یعنی څرنګه کولی شو چې په انګلیسي کې یو چانه پوښتنه وکړو چې د یو ځای لاره راته وښیي چې فلانکي ځای څنګه کولی شم پیدا کړم یا کوم ځای کې دی. نو همدې موضوع سره تړلې یو څو پوښتنې دي چې موږ به یې اوس وایو. Which direction should I go to reach the city center? Which direction should I go to reach the city center? د دې معنا ده د ښار منځ ته د رسیدو لپاره باید کوم لوري ته لاړ شم. صحیح ده، یعنی څرنګه کولی شم چې د ښار منځ ته لاړ شم، په کوم لاره باندې لاړ شم. Which direction په کومه لاره باندې. Should I go زه باید لاړ شم to reach چې ورسیږم د سیټي سنټر یعنی منځ د ښار ته. او که ډایرکټ پښتو معنی کې نو د ښار منځ ته د رسیدو لپاره باید کوم لوري ته لاړ شم. یعنی یو ځای کې او د ښار منځ ته تلل غواړې نو ته کولی شې خلکو نه یو چا نه پوښتنه وکړې which direction should I go to reach the city center. Excuse me. Could you point me towards the nearest bus stop? Excuse me. کله چې د یو چا توجه ځان ته راړی او یا ترې پوښتنه کوي نو ته ورته ویلی شي excuse me، بخښنه غواړم. Could you point me towards the nearest bus stop؟ کولی شي ماته نږدې بس تمځای یا بس سټاپ په لور اشاره وکړي یا راته ویښي. یعنی کولی شي ماته نږدې بس ځای وښیي، سټاپ چې کوم ځای کې دی. د بس سټاپ په اړه معلومات کول لپاره دا پوښتنه ده. excuse me، بخښنه غواړم. could you point me towards the nearest bus stop؟ کولی شي یعنی ماته د بس هغه تمځای راته وښیي چې کوم نږدې دی، هغې طرف ته راته اشاره وکړي. دا یې مطلب دی. که ډایرکټ پښتو معنی کې نو کولی شي یعنی وبخئ، بخښنه غواړم، کولی شي ماته نږدې بس تمځای په لور اشاره وکړي یعنی لار راته سیده کړي. Do you know where I can find the nearest ATM؟ آیا پوهیږئ چې زه نږدې ATM چیرته پیدا کولی شم؟ Do you know where I can find the nearest ATM؟ آیا پوهیږئ چې زه نږدې ATM چیرته پیدا کولی شم؟ کله چې ته غواړې د ATM معلومات وکړې چې ATM کوم ځای کې دی. اکثر ځایونو کې خلک نه وي ATM ماشین ورته معلوم نه وي، ته کولی شې یو چا نه پوښتنه وکړي چې نږدې ترینه ATM ماشین زه کوم ځای کې پیدا کولی شم. Could you please show me the way to the nearest restaurant؟ Could you please show me the way to the nearest restaurant؟ مهرباني وکړه ماته د نږدې رستورانت لاره وښایه. نیرست ویل کېږي نږدې ترینه. نو حتما ته چې یو ځای کې نه وی نو ته به کوشش کوې چې کوم ځای کې نږدې خواوشا کې زما د ضرورت یا مشکل مې رفع کېږي نو زه هغه ځای ته لاړ شم. نو ځکه نیرست ورسره زیات استعمالیږي. Could you please show me the way to the nearest restaurant؟ مهرباني وکړه ماته د نږدې رستورانت لاره وښایه. یا تاسو کولی شئ چې ماته دا نږدې ترینه رستورانت لاره وښایه دلته. Which street should I take to get to the museum؟ Which street should I take to get to the museum؟ میوزیم ته د رسیدو لپاره باید په کوم سړک لاړ شم. نږدې ترین یعنی کوم میوزیم ته زه کولی شم چې کوم سړک واخلم چې یعنې هغې ته ورسیږم. Which street should I take to get to the museum؟ میوزیم ته د رسیدو لپاره باید په کوم سړک لاړ شم. اکثر داسې کېږي چې ټکي په ټکي انګلیس سنټنس جمله چې کومه ده معنا کې معنا یې لږ تغییر کوي. مطلب یې هماغی خو معنا مخکې وروسته کېږي. نو دا مشکل نه دی چې کله تاسو د جملې مقصد هغه مین مطلب واخلئ چې د دې معنا څه شی دی نو هغه مشکل نه کوي که معنا یې مخکې وروسته شي. لکه which street کومه کوڅه should I take باید زه واخلم to get to چې ورسیږم to the museum میوزیم ته. نو دا شو ټکي په ټکي معنا. او که بیا سیده معنا کې میوزیم ته د رسیدو لپاره باید په کوم سړک لاړ شم. دا د جملې هغه مکمل د جملې معنا شو. نو ټکي په ټکي معنا لږ داسې چې مخکې وروسته کېږي او چې کله دا پښتو ته ډایرکټ واړئ نو هغه جمله موږ ځان ته به سیده کوو. Is it possible to direct me to the nearest subway station؟
Is it possible to direct me to the nearest subway station? آیا ممکنه ده چې ماته نږدې سبوی سټیشن ته لارښوونه وکړي؟ یعنی آیا دا پاسبل ده؟ مؤدبانه پوښتنه ده. Is it possible؟ آیا ممکنه ده چې تاسو ماته لارښوونه وکړئ؟ نو ځکه is it possible ورته استعمالیږي. could you دا ټول چې کوم استعمالیږي دا چې کله ته ادبي طریقې سره چانه پوښتنه کوي نو دا ورته استعمالیږي. Is there any pharmacy around here? Is there any pharmacy around here? آیا دلته شاوخوا دواخانه شته؟ دې سره هم تاسو کولی شئ چې could you tell me please دا استعمال کې ورسره. could you tell me please if there is any pharmacy around here؟ تاسو کولی شئ ماته ووایئ. نو داسې شو مؤدبانه پوښتنه شو. دا اوس سیده ډایرکټ پوښتنه ده. Is there any pharmacy around here؟ آیا دلته خواوشا چې د دواخانه نشته؟ دا ډایرکټ پوښتنه ده. تاسو کولی شئ مخکې وروستو پلیز ولګوئ یا excuse me ورسره ولګوئ. نو هغه تاسو پورې اړه لري. I'm a bit lost. I'm a bit lost. Could you help me find my way back to the hotel? I'm a bit lost. زه لږ ورک شوی یم. کله یو نوي ځای ته لاړ شي ورک شي نو ته ورته ویلی شي. دا هم یو لاره جوړول دي چې ته پوښتنه چانه وکړي چې هغه ته پوره ډیټیل سره پوه کړي. I'm a bit lost. ته کولی شي ورته ووایې چې زه لږ ورک شوی یم. ما نه لاره نه درکه شوې ده. نو دا هغې دپاره استعمالیږي. I'm a bit lost. Could you help me؟ کولی شي ما سره مرسته وکړي. Find my way چې پیدا کړي ما ته زما لاره. back to the hotel بیرته د هوټل د تللو لاره. پښتو کې ما نسي دی چې وکړي زه ورک شوی یم. کولی شي ما سره مرسته وکړي چې هوټل ته بیرته ستون شم. دا کومک اخیستل شو. دا I'm a bit lost. Could you help me find my way back to the hotel? How to reach the supermarket from this point? How to reach the supermarket from this point? لدې ځای څخه سوپر مارکیټ ته څنګه لاړ شم؟ ته غواړې یو ځای سوپر مارکیټ ته لاړ شم ته د دې ځای نه زه څنګه وکړم کومسې لاړ شم په کومه کوڅه لاړ شم چې زه سوپر مارکیټ ته ورسیږم. How to reach څرنګه ورسیږم د سوپر مارکیټ ته from this point د دې ځای څخه د دې پوینټ څخه له دې ځای څخه سوپر مارکیټ ته څنګه لاړ شم. Which direction should I head to get to the airport? Which direction should I head to get to the airport? هوایي میدان ته د رسیدو لپاره باید کوم لوري ته لاړ شم؟ د ایرپورټ باره کې معلومات کول. which direction په کوم ډایرکشن په کومه لاره باندې should I head زه ورشم روان شم to get to the airport چې ایرپورټ ته ورسیږم میدان هوایي ته ورسیږم. Which road would lead me to the bank? Which road would lead me to the bank؟ کوم سړک به ما بانک ته ورسوي؟ lead یعنی لارښود سیده به مې کړي. lead به مې کړي ورته. which road کوم سړک would lead me سیده به مې کړي to the bank بانک ته. صحیح شو. دا اخري جمله و اخري جمله. دا وی هغه جملې چې ته کولی شي یو ځای کې د ځي معلومات دپاره ته استعمال کړي. ته کولی شي د ایرپورټ دپاره د ایرپورټ په ځای باندې رسټورنټ استعمال کړي. رسټورنټ په ځای باندې ته بانک استعمال کړي. تاسو پورې اړه لري. خو کله چې پوښتنه کوئ نو excuse me could you tell me please دا مؤدبانه طریقې سره پوښتنې کول دي چې هغه هم تا نه دغه کېږي چې امپرس کېږي چې به تا سره ډیټیل کې هغه لارښوونه درته وکړي.